اډوانسونه غستل په یو کور کې یا په دکان کې یو به د اډوانس په وجه باندې کری کماوله دا دوانو د پاره سود دی دا قاعده لاندې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر قرض چې انسان ته منفعت راکاږي نو د سود کې داخليږي دیو اډوانس چې دی واغستلو بیا دا غي په وجه باندې کریم کما کی خنه ده او کریو ته نه کم او زیاته په اډوانس مخلین دا ظلم او زیاته ده دیو نه د اډوانسونه د احسان سره منافی دي شریعت مونږ ته وایي چې مخلوق سره احسان کوي غریبانو محتاجینو سره احسان کوي خو کوي په هغه صورت باندې اجازه راغلی ده مثلا یو تن را اولګي چې له کور په کری باندې ور کوي یا دکان په کری ور کوي او یو کال دو کالو کریتی په یو ځل باندې واخلي دا به خطرې کوي اگر که هغه سړی څه بیم دا من وجه زیاته ده خو زه د دې په وجه باندې به د سود کاتې نه به اوزي او دا قاعده نه به بچي کل قرض جر نفن په هو ربان دا بل ملګری ته پوښ کوي چې یو شی په قرض باندې ګران خرڅي او په نقد باندې ارزان خرڅي نو یو مسله د سیدا دی کې چې یو شی په قرض ګران خرڅه په نقد ارزان خرڅه دې دوه صورتونه جوړيږي یو صورت خدا دی چې دا شی چې ته په قرض ورکې دام د بازار نرخ سره بالکل مساوي ده ولیکن ارزان په دې حکمت باندې ورکې چې ځاله بس نقد پیسې راځي په دې بزب نور مال عالمه دغه بازي دکانداران د قسیج کپڑے او سپرتی شین او سپراتی دې راولګي ستارزان ارزان ورکې د بازار نرخ نه ارزان ورکې د دې لپاره چې ماته پیسې راشي په دې باندې ریټم بواخلم او پای کې ماته ګټه راشي نو خو به جایز ده مثلا ما سره موبایل له دې 1000 روپۍ قیمت ته خو زه ته بل له تن 5000 ورکما ازما مرزي ده هغه د بازار نرخ نه د وجه د قرض نه ګران شو د قرض په وجه باندې د بازار نرخ نه قیمت بڑاو کو دا بیا کشتونو مسله کې داخليږي او کشتونو مسله کې اختلافي ده عام ائمه اربعه فتوا د جواز ور کوي استدلال په عمومات ونسي لیکن د محققین علما قول لا ده چې دام په سود کې داخليږي ځان ته ساتل پکار دي ته کوئی روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من باع بيعه في بيعتين فله كسما بالربا چې شی په دوه نرخونو خرج کو یا به ارزان ور کوي یا به سود کاته کوي نو دا حدیث په بنا باندې ځان ته ساتل پکار دي او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دع ما يريبك الى ما لا يريبك هغه شی پرې د چې کوم ته په شک کې چي او هغه کوي چې هغه یقیني دیونه کشتونو معاملې کې دا شک شوبه پیدا شو ځان ته ساتل پکار دي دیم په کشتونو کې اکثره مخلوق سره احسان نه لکه څوک چې له قرض نه ور کوي چې احسان نه کوي لہذا دغه څه کاروبار سره ځان وساتي دا بهتر ده د حدیث په بنا باندې دا بل ملګری ته پوښ کوي چې یو کس کلمه ویلي او نو داسې یو عمل نه کوي نو موږ نه روزه نشي نو دا کلمه به ورځ د قیامت د فایده ورکړي او کنه ملګری دا تاسو کړه دا مسلوس مخکې وشو چې یو سړی اقرار د توحید کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار کوي ذریات د دین معنی لیکن داغه مطابق عمل اونکی دام اقا مسله دا اے تارک د صلات عمدن کافر دی که مسلمان دی کوم علما چې وایي چې تارک د صلات عمدن کسلن د سستۍ د وجنه کافر نه دی دا غیب په نسبت باندې چې انسان په دې کلمه مړ شو په دې توحید او په دې ایمان باندې نو فایده ول قیامت کې ورکی ځکه یو روایت کې راځي ابو سعید الخدری رضی الله عنه د حذیفه رضی الله عنه روایت ته امام بخاری نقل کړه چې قیامت پر ورځ باندې با کله چې انبیا د ټول او ملائکه او نیکان شفارسونه وکي او نبی صلی الله علیه وسلم شفارسونه وکي هغه کسان په پاتې شي هغه صرف توحید منل لري خو لیکن نیک عمل نه کړه الله تعالی به هغه په خپل لپ کې روباسي هغه حدیث کې دی نبی صلی الله علیه وسلم الله ته ویږي الله ما ته حکم کوي دا زرو باسم وین الله تعالی به ته ویږي راستا د پاره نه ریزما د پاره دی اکار بزکو نو هغه کسان برو باسي لم يعملوا خيرا قط چې بالکل نیک عمل سره کړه نه
دا حدیث نه معلوم شي د ایمان بدت ورس پیدا ور کوي ربما يود الذين لو كان ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دي آیات نه معلومي چې نفسي مسلمانان تمنا چې کافران کوي خو من وجه پیدا بول ور کوي خو په شرط دی ګوره چې عقیده د توحید او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سی رسالت باندې اقرار وکي او ذریات د دین اومني دا غینه پزړه کې منکر نه حق عمل راغي مطابق نه کوي او رس بوله پیدا ور کوي